وخت کم دی حضرت، اخیری یو بلکې 2 سوال به اخیری مختصر شان شامل کما. تاسو په مزاج کې تنوع لیم ډیر زیات دی، تاسو په مزاج کې تاسو مزاج ولسی هم دی، ادبي هم دی. نو موسیقي په حواله موږ تاسو یو کلیپ اوریدلو. نو که تاسو چې رحمان بابا یو ډیر صوفي شاعر او داسې خوشحال بابا، حمزه بابا چې زموږ ډیر ښه شاعران دي، نو د دوی کلام چرته اوري او که اوري په تنهایی کې د چا په आवाज باندې اوري سو خوښوي؟ یاره خبره داسې ده چې اسی شعر و شاعري مې خوښه ده ډیره. خجی بالکل د رحمان بابا مطلب دیوان را سره دی، د غنی خان هم لټون را سره دی، دغه سید احمد الله تراب اوس خپل کتاب راغلی دی، دغه سید غزیت الرحمن عجز. دا زه ګورم، دا ما شوق مې دی. صحیح. بیا اوس که چیرې د موسیقي حواله سي، موسیقي په اسلام کې نسته. زما په اوریدلو ستا په اوریدلو دا شی جایزه کیږي نه. صحیح سلو. بیا خبره داسې نه ده چې الایده موږ موسیقي ته ناشو موسیقي مو واره تراسه موسیقي تکشینو نه. په بس کې رواني، په موټر کې رواني، یو پروګرام له واده لره موږ ورسو هغه موسیقي لګولې، خوشناخته د پښتو غزلې لګولې. بیا کته د دې خبرې وای چې یاره دا پلان ډیر زبردست، بیا د کوپر پتواوی شروع سي. یاره په دې خو زم خبر یم والله چې عبد الله بن مسعود قسم کړی د الله والحدیث سمورات چې دغه موسیقي ده، قسم یې کړی، په قسم یې ویلی. او زه به د دې خبرې ګوره تر ټولو بدبخته سړی هغه دی چې دی مطلب ګناه هم کوي او د هغه څخه مابعد دا ګناه بلی هم نه. دا څونه لویه بدبختي ده. زه یې واره ګناه کوم او بیا د خپل ځان د خلاصون دپاره وایم چې دا ګناه جایزه ده. زه خو غیبت هم کوم خدا مکه، زه غلط نظریم کوم خدا مکه، زه غلط غوږونه استعمالوم خدا مکه. نو دې دا معنی چې دا جایزه ده. یا د دې معاشرې فرد یم، څومره چې ته یې هغومره زه یم. ته په بازار کې، زه په مسجد و خانقاه کې یم، زما ګناوې ستا تر هغې څه کمې دي. هغه وجه دا ده چې زه د ګناو په ځای کې نه یم ناست کې، نور د موسیقي خبرې نسته پکې. صحیح. اخیری پوښتنه حضرت، پښتنو ته پیغام څه ورکوي؟ پښتنو ته پیغام یوه خبره درته کوم، د الله رسول الله یو سړی رالی ولی یا رسول الله ما ته د نجات لاره وښایه چې زه مطلب محفوظه او په امان یم. د الله رسول ورته وفرمیل دا خپله خوله کنټرول که، ښه استعمالوه، غلط مه کوه. لکه نن چې ما او تا د پارټۍ، زما کومه پارټۍ د ستا پارټۍ واخمه، کنځلې کوم. پیغمبر علیه السلام مبارک ولې فرمایي تاسو خپل بابا وادي ته کنځلې مه کوئ؟ ولې نو بابا وادي ته کله هغه نه، تا چې د بل عادي او بابا وکنځل مطلب وش کنځل، نو د هغه په بدله کې بیا تاسو سره څه کوي؟ ستا بابا وادي دا تا وکړه دا کار. نو خپل خوله کنټرول کوي. ټیک دی سید پارټي بازی د مابین زو باسي، په ما کې به څه غلطي، په تا کې به څه غلطي، په بل کې به غلطي، خوله کنټرول وساته. او دویم د الله رسول فرمایي کور بغیر د ضرورت له کوره راوځم. او درېیمه خبره دا د پر خپلو خطاو ډېر وژاړه د الله په دربار کې. یوازې دا دنیا خو نه ده چې زه له تا ځان خلاصوم، ته له ما ځان خلاصوې. یو ډېره لویه دنیا ما او تا ته ګوري را روانه ده. هغه دنیا دپاره به ما او تا تیاري کوو چې هغه تیاري مې وکړه. د دې دنیا پیغور هم عارضي دی، خندا یې هم عارضي ده، ژړا یې هم عارضي ده، دغه نعمتونه یې هم عارضي دي. هغه یقیني دنیا چې کومه را روانه ده نو هغه دپاره تیاري ضروري ده. بس دا درې خبرې د ټول پښتون قوم دپاره که نن ورځ ډېره لویه ستړې پر پښتنو راغلې ده، دومره ستړې راغلې ده چې هغه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي د هوښیار سړي دپاره لوی تاوان دا دی چې ها وکې هم یې پکې تاوان یې، چې نا وکې هم یې پکې تاوان یې. نن زما او ستا کور د پښتنو راواخله، په هر وخت کې ګر جهان و په خندا یې، موږ په ژړا یو. ټول خندا به، ټول دنیا به آباد، زموږ وطن به آبادي، لیکن زموږ پښتانه چې دی هغه به برباد دي. ټوله به د نعمتو سره مخامخ دي، زموږ هغې د زحمتو سره مخامخ دي. الله پاک دې خپل رحم وکړي، الله دې خپل فضل وکړي، الله دې زموږ وطن نه را تباه کوي، الله پاک دې زموږ پښتانه نه را تباه کوي. اتفاق اتحاد الله ور نصیب کړي چې کوم مطلب فتنې دي، پریشانۍ دي، تکلیفونه دي، په هر نامه په هر ځای کې د هر چا سره هغه دې الله پاک لري لري. الله دې موږ ټول ژوندي لري، آباد لري، بغیر د کلمې ایمان دې الله یو آن موږ آمین. ډیره زیاته مننه حضرت. بیا هم زه ستاسو منندوی یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې هم د همراز پوډکاسټ په نوم کې ډیره مننه مو کوم. الله مې ژوندي لره. بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو، دا ورا سره ډیر محترم شیخ القرآن حضرت مولانا نور الدین آغا صاحب دامت برکاتهم العالیه تر بل پروګرام پورې خپل قربان محمد صدیق همراز دور کې اجازت په دغه یو 2 شیرو سره دا شیرونه حضرت تړالې وی چې غیرت ګټي پښتو پالي درانه وی ځینې خلک، غیرت ګټي پښتو پالي درانه وی ځینې خلک، مین پناه موننګ وی پښتانه وی ځینې خلک، او منم چې ځان خوږ دی د هر سنه د هر چانه.
منمه چې ځان خوږ دی د هر سنه د هر چانه خو خدای شته چې د ځان هم خواږه وي ځینې خلک. خاد آباد بریالي راته اوسئ. د الله په امان.